أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي ټول روغ جوړ او سلامت به یاستئ. لکه څنګه چې د ناروغي سیمینار موضوع معلومه ده، د شکر ناروغي او د هغه څخه مخنیوي، څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي څخه مخنیوي وکړو. نن سبا د شکر ناروغي ډیره عامه ده. د شکر ناروغي د کیسونو ریټ چې کوم ده ورځ په زیاتېدو ده، هم په نړیواله کچه او هم په افغانستان کې. د شکر ناروغي په اړه ډېر کتابونه لیکل شوي دي. دغه مکمل تفصیلات په یو کتابو کې لیکل شوي دي چې دا انټرنیشنل کتابونه دي. دغه کتابونو جملې څخه لکه ځینې چې دي سیسل بوکس دی، سیسل په نوم باندې کتاب ده، کرنټ ده، ډیویډسن ده. په دې ټولو کې د شکر ناروغي په اړه تفصیلي معلومات لیکلي دي، مګر زه غواړم چې دغه ټول معلومات په ساده ژبه او روښانه ژبه په واضح ډول تاسو ته وړاندې کړم. په د دې لپاره چې موږ شکر ناروغي په سم ډول سره وپېژنو چې څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو. آیا په کوم خلکو کې ډېر رامنځته کېږي، کوم خلک دې ته مساعد دي چې هغه په شکر باندې اخته شي. د دې لپاره یو څو مهمې خبرې دي چې که چېرته یو ته موږ ځواب ووایو نو د موږ مکمله مسله په دې کې واضح کېږي. اوله خبر دا چې موږ او تاسو باید وپېژنو چې شکر ناروغي څه ته وایي او څنګه رامنځته کېږي. مسلسل به نور لکه څنګه چې نورې پوښتنې دي د خلکو په ذهن کې دي او هغه غواړي چې ځان په دې باندې پوه کړي او دغه پوښتنې حل کړي. انشاءالله په دغه سیمینار کې به دا ټول قدم په قدم حل کوو او واضح کوو. به شکر ناروغي خپل تعریف د د ګلوکوز لوړوالی په وینه کې په متکرر ډول سره، یعنی بار لکه نن هم چې چیک کې د شکر لیول له نارمال څخه پورته اوسېږي، سبا یې هم چیک کې له نارمال څخه پورته اوسېږي، بل ورځ هم چې چیک کې نارمال څخه پورته اوسېږي. دې ته د شکر ناروغي ویل کېږي. او څنګه رامنځته کېږي؟ د رامنځته کېدو علتونه یې دا دي چې یا د وجود نشي کولی چې مناسب ډول سره انسولین افراز کی، کوم چې ګلوکوز وجود ته داخلوي، یا انسولین افرازوي مګر دومره په مقابل کې ریزسټانت موجود ده ترڅو پورې ګلوکوز وجود ته داخل کی. یا بل خبر دا هم کېدلی چې کله چې انسولین سیکریټ کوي مګر اندازه یې کموي. اولنۍ خبره هیڅ نه سیکریټ کیږي، یعنی انسولین هیڅ نه افرازېږي له بیتا سیل څخه چې هغه خپله د بیتا سیل په پنکرانس کې وجود لري. وظیفه یې دا ده چې انسولین جوړ کړي او د انسولین خپله وظیفه دا ده چې ګلوکوز له دوران څخه حجرې ته، یعنی سیل چې ورته وایي په طبي ژبه ورته سیل وایي، سیل ته داخل کړي تر څو انرژي جوړه کړي. د انسولینو په نشتون کې انرژي نه جوړېږي. د کله چې انرژي جوړه نه شوه په وجود کې ډېر تغیرات رامنځته کېږي. دویمه خبر دا ده چې ځینې خلک وایي چې غلط مفکوره لري چې زه د هډوکي شکر لرم، زه د وینې شکر لرم، نور نومونه هم ډېر ورکول کېږي. په دې به هم پوه شو چې شکر په څو ډوله ده. شکر په عموم کې په دوه ډوله ده. یو چې دا ډیابیټ انسیپیډس ورته ویل کېږي، په پښتو کې یا په فارسي کې ورته شکر بې مزه وایي، او بل چې دا ډیابیټ میلایټس ورته ویل کېږي. ډیابیټ میلایټس دا هغه شکر مزیدار یا خوږلښت لري، هغه ته ویل کېږي که نه. شکر بې مزې یو رقم پاتالوژي ده او شکر مزیدار یا ډیابیټ میلایټس بل رقم پاتالوژي ده. دلته د پاتالوژي مهمه ده. کله چې ډیابیټ انسیپیډس رامنځته کېږي، د ډیابیټ انسیپیډس او د ډیابیټ میلایټس نښې نښانې یو رقم ته دي، مګر تداوی بدله ده او پاتالوژي هم بدله ده. انسیپیډس کې کله چې په پوسټیریور پارت اف د پیچوټري ګلینډ کې ای ډي ایچ جوړ نه شول، نو په دغه حالت کې موږ ورته ویلی شو چې دا ډیابیټ انسیپیډس لري. او که چېرته په انسان کې د انسولین افراز کم شول، د بیتا حجراتو نه د بیتا د انسولین افراز کم شو، یا هیڅ افراز نه شول، یا د انسولین افراز ور مګر مقابل کې ریزسټانت موجود ولاره، دې ته موږ وایو چې ډیابیټ میلایټس. ډیابیټ میلایټس بیا په درې ډولونو باندې موږ ویشو. نور هم ډېر واضح شوی ده، مګر که چېرته بحث هغه رقم ته لکه څنګه چې سټنډرډ راغلی ته په مخ بوځو نو ډېر وخت نیسي، یعنې تقریبا 100 ساعتونه نیسي چې دغه بحثونه موږ چې په پوهنتونونو کې هم تدریسوو یا لیکچر ورکوو، تقریبا 4-5 لیکچر اخلي.
نو غواړم چې موضوع لږ راټوله کړم دقیق شیانو ته لاړ شو کوم څه مهم دي هغه ته ولاړ شو. ډیابیټ میلایټس بیا په درې ډوله ده. یو چې دا ټایپ 1 ډیابیټ ده، دویم چې دا ټایپ 2 ډیابیټ ده، دریم چې دا ګیسټیشنل ډیابیټ ده. اوس به دا وپېژنو چې ټایپ 1 څه ته وایي، ټایپ 2 څه ته وایي او ګیسټیشنل ډیابیټ څه ته وایي. ټایپ 1 ډیابیټ چې ده په هغه کې د وجود کې کوم بې تحصیل دی په پانکرانس کې هیڅ هغه نشي تولیدولای، انسولین نشي تولیدولای، یعنی دې ته مجبور دي چې ایکسټرنل انسولین واخلي، یعنی پیچکاری باید ولګوي. بغیر له پیچکاری نه دی په هیڅ ډول دوا سره جوړښت نه لري. دویمه خبر دا ده چې ټایپ 2 ډیابیټ ده. ټایپ 2 ډیابیټ بیا دې ته ویل کېږي چې بیتا حجرات انسولین تولیدوي مګر یا کم تولیدوي یا په دومره تولیدوي مګر ريزिस्ټانټ مقاومت د وجود موجود ده. په دې به بیا هم بحث وکړو چې د ريزिस्ټانټ څنګه رامنځته کیږي چې انسولین تولیدېږي په هغه اندازه مګر ريزिस्ټانټ وجود زیات شوی ده. په دې به هم وروسته لږ وضاحت ورکړو. درېمه خبر ګیسټیشنل ډیابیټ. ګیسټیشنل ډیابیټ په یو مندو کې رامنځته کیږي کله چې حمل واخلي. هغه خپل ځینې فکټورونه دي چې دغه په اساس رامنځته کیږي. بیا دغه پاتولوژي بیا هم پار کوي. ټایپ 1 ډیابیټ دا کنټرول لري. ټایپ 1 ډیابیټ کنټرول لري د انسولین په تطبیق سره مګر بیرته ریکور کېدل نه لري چې د بیرته نارمال شي د شخص. ټایپ 2 ډیابیټ کنټرول لري مګر د زینو فکټورونو په اساس باندې کدو اجرا کی ممکن نارمال ووسیږي مګر د شکر نه خلاصون نه لري، شکر ورسره ده. ګیسټیشنل ډیابیټ هم یو دوه خبرې لري. اوله خبر ده هغه مندي چې دوی ماشوم واخلي یعنی پریګننسي یا حامله‌دار سي په هغه وخت کې د دوی د ګلوکوز لیول پورته کیږي. علت دا ده چې آلته پلاسنټا جوړیږي او دغه ترڅنګ په ایسټروجن او پروجسترون هورمونونو کې تغییر راځي چې دا خپل د انسولین په وړاندې ريزिस्ټانټ رامنځته کوي او د ګلوکوز لیول په وینه کې پورته کوي. کچې کله چې یو مور ماشوم راوړي ولادت وکي ممکن دغه مور له شکر نه خلاص سي یعنی شکر ختم سي ورسره او د دې امکان هم شته چې شکر ورسره دوام وکي او دا شکر سي ګیسټیشنل ډیابیټ په ټایپ 2 باندې بدل سي. کچېرته کنټرول نه په ټایپ 1 بدليږي، په ټایپ 1 بدل څه دا دائما انسولین ته ضرورت لري. بل خبر چې مهمه ده هغه دا ده په کوم خلکو کې د شکر د ناروغي چانس زیات ده. هغه د چانس مسله ډیره مهمه ده. په یو خلکو کې د شکر د ناروغي چانس زیات ده چې دوی یا اوور ویټ یا اوبیز یعنی غټ دي، چاق دي، زیات شخم لري، نو په یو کې د دوی د شکر د ناروغي چانس زیات ده. دویمه خبر دا چې کوم خلک زیات انرژي لرونکي خواړه خوري. دریم هغه خلک چې دوی فزیکل اکټیویټي نه لري یعنی فزیکی کارونه نه کوي، ورزش نه کوي، منډه نه وي، حرکت نه کوي، کارونه کم دي. په یو خلکو کې د دې چانس زیات ده. او بل هغه چې څوک فیملی هیستوري لري، مثال په ډول کورنۍ تاریخچه لري، مور، پلار، نیا، نیکه، ماما، ترور، دا خلک پرې اخته اوسېږي. د دوه خلکو د دې څلور خلکو چانس په هغه کې زیات ده. د شکر لپاره زیات ده چې دا خلک شکر ته مساعد دي. د دې لپاره چې موږ د شکر د ناروغي څخه مخنیوي وکړو، مثال په ډول باندې اوس سلامت یو، د دې لپاره چې موږ په شکر ناروغي اخته نه څه باید وکړو. مهمه خبر دا هم ده او دا خبره ډیر خلکو ته وسواس پیدا کړی چې څنګه موږ کولای شو ځان له شکر ناروغي څخه خوندي وساتو. اوله خبره دا ده چې د دې لپاره چې موږ شکر نه خوندي ووسو باید وزن کنټرول وساتو. بی ام آی باید کنټرول وسیږي. که چیرته بی ام آی یا وزن کنټرول ونه وسیږي ډیر احتمال دی ستاسو په ډیابیټ باندې اخته سو یعنی په شکر اخته سو. دویمه خبر ده د خوراکونو سره باید ډیر احتیاط وسی. زیات کوم چې ډیره انرژي لري دغه خوراکونو سره باید ډیر احتیاط وسی. درېمه خبر دا فزیکل اکټیویټي باید هر څوک ولري. که چیرته فزیکل اکټیویټي فزیکی کارونه، حرکت، قدم وهل دا څوک ونه لري نو د دې ډیر چانس زیات تر څو پرې شکر باندې اخته سي. او هغه خلک چې فیملی هیستوري یا کورنۍ تاریخچه لري هغه که چیرته دغه شیانو ته متوجه اوسېږي ډیر چانس د شکر د ناروغۍ د کمولو سبب کېږي چې دوی ډیر د دې خوندي اوسېږي. بل مهمه خبر دا ده چې ځینې خلک په شکر باندې اخته دي مګر دوی په ځان نه دي خبر، ځکه چې دوی په یو نښانو نه دي خبر چې یو شکر ناروغ کومې نښانې لري. څنګه په ځان پوه شو چې زه شکر ناروغي لرم او کني لرم؟ د دې لپاره درې مهمه خبرې دي مګر یو څو خبرې نورې ورسره دي خو هغه بیا په ټایپونو کې فرق کوي. په ټایپ 1 ډیابیټ کې
سمدستي دا نښې معلومیږي. مثال په هفتو کې یا په اول هفته، دویم هفته، دریم هفته معلومیږي. او ټایپ 2 کې بیا دا نښې نه معلومیږي. علت یې څه شی ده؟ ځکه چې دلته په کم اندازه په ټایپ 2 کې انسولین افرازېږي، ګزاره کولی شي، مګر هغه نښې که چېرته شکر لیول بیخي اندازې زیات ونه اوسېږي هغه نښې زر نه څرګندېږي. دا بیا ټایپ 2 ډیابیټ هغه وخت ډېری ناروغان تشخیصیږي کله چې د نورو ناروغیو په اساس باندې کلینیک ته راسي. اول به دا ووایو چې د ټایپ 1 نښې نښانې څه دي. ټایپ 1 نښې نښانې دا دي چې دی به ډېر یو اوبه څښي، دی به ډېر یورین پاس کوي، یعنې تس جوابچي ته به ډېر ځي، د هغه تر څنګ دی به ډېر خوراک کوي. دغه درې غټې علامې دي چې هم په ټایپ 1 کې راتلی شي او هم په ټایپ 2 کې راتلی شي. څلورمه نښه بیا دا ده چې دوی هایپوټنشن کېږي، د فشار لیول ټیټېږي، ځکه مایعات په زیات اندازه سره ووځي د دې فشار لیول ټیټېږي. ځینې وختونه د شکر لیول زیات پورته شي، د سترګې وچوالی یا سوځېدنه دا هم رامنځته شي چې دا هم یوه نښه کتابونه ښودلې ده. ځینې وختونه چې شکر لیول ډېر پورته واوسېږي، پښې سوځي، پښې درد کوي، سوځونکی درد لري، دا خپله هم د شکر یوه نښه ښودل شوې ده. دا نښې نښانې به په یو ناروغ کې ښکاره کېږي. بیا په موږ ویلی شو چې دا د شکر نښې لري. خو خبره دا راغله چې په ټایپ 2 کې بیا دا نښې مطلقاً نه دي چې موږ وایو چې د ټایپ 1 څنګه نښې دي، په ټایپ 2 کې دې هم دا رقم ته نښې واوسېږي. په ټایپ 2 کې بیا ګزارحال وي. ما مخکې وویل چې هغه وخت موږ ټایپ 2 ډیابیټ تشخیص کولی شو کله چې د نورو ناروغیو په اساس باندې سړی کلینیک ته راسي. اوس مثال په ډول یو ناروغ ده وایي کله چې زما لاس یا پښه زخم شي نو هغه زر نه جوړېږي. علت یې څه ده؟ کله چې راځي نو موږ یو حتما د ډیابیټ یو ټیسټ ورته کوو، کوم چې ارزان ترین وي نتیجه لاسته راوړي په هغه باندې کار کوو. یا ځینې خلک دوی دا وایي چې زه تږی کېږم ډېر، دا تنده چې دا د نورو فکټورونو سره تړاو لري، خو موږ ته یو سیګنل د ډیابیټ یا د شکر هم راکوي. د دې لپاره هم موږ دا کار کوو. یو کس دا وایي وزن مې بایلل کېږي، د دې لپاره چې موږ نورو شیانو ته هم توجه کوو، په خاص ډول ډیابیټ ته یا شکر ته هم توجه کوو. یو ځل یې ګورو، ممکن هغه پلس وخیږي. کله چې هغه ډیابیټ موږ وکړو چې هغه مثبت راغی نو هغه ته بیا خپل میتودونه دي په هغه باندې کار کوو. بله مهمه خبر دا ده چې شکر ناروغي څنګه تشخیص کیږي. دا خو هغه خبرې دي چې یو کس له ځان سره کاغه په دې اړه معلومات لري او یا نه لري، ځان سره په خپل تحلیل کوي آیا زه شکر لرم که نه لرم. اوس دا خبره چې په مکمل ډول موږ تشخیص کوو چې آیا دغه کس شکر لري که نه لري، څه کول پکار دي. د دې لپاره بیا خپل خاص معاینات وجود لري. لکه موږ یو د تش متیازو ټیسټ لرو، یورین اگزام ورته وایي. په هغه کې موږ څه ګورو؟ ګلوکوز ګورو، البومین یعنی پروټینونه ګورو چې پروټین راوتلی که نه دي وتلی، او د هغه ترڅنګ کیټون باډي ګورو. په نارمال ډول سره دا هیڅ په یورین کې نه وجود نه لري. کله چیرې دغه راووتل په یورین کې ولیدل سول نو وایي چې دا په ډیابیټ باندې اخته ده. د البومین راوتل لږ نور مشکلاتو کې هم معلومیږي، لکه ځینې کیډني ډیزیز خپل رامنځته کېږي د هغه په اساس باندې. دغه ګلوکوز چې ده د دې حجم لږ زیات ده، د جسم یې چې ده هغه شکل یې زیات ده، غټ ده. نو نارمل چې کوم موږ د یورین لپاره لارې لرو د هغه نه د وتو اجازه ورته نشته، مګر کله چې شکر لیول پورته سه نو حتما دا راوځي، ځکه چې هلته په نیفرون باندې تاثیر کوي. البومین هم راوځي، ګلوکوز هم راوځي، کیټون باډي هم راوځي. کله چې کیټون باډي په وجود کې ډیره سوره دا یو ډیر خطرناک پوینټ د مرګونی حالات رامنځته کوي. دې ته ډي کې ای یا ډیابیټیک کیټو اسیدوسیس ویل کېږي چې دا مرګونی حالات ده. ډیری خلک ژوند له لاسه کې ورکوي. کله چې په ټیم سره ورسېږي دا خلک ژغورل کېږي هم. بل خبر چې راځو دې ته چې څنګه کولی شو چې شکر په ښه ډول سره کنټرول کړو. خبر تر دې راغله چې شکر معلوم څه دا کس ډیابیټ ملایټس ده، ډیابیټ انسیپیډس ده. په ډیابیټ ملایټس کې دا ټایپ 1 ده، دا ټایپ 2 ده، دا ګیسټیشنل ډیابیټ ده. و څنګه کولی شو چې موږ دغه شکر ناروغي په ښه ډول کنټرول کړو تر څو راتلونکی مو سلامت اوسېږي، د نارمالو خلکو په شان ژوند وکړو. په هغه کې 4 خبرې ډېرې مهمې دي. اول ایجوکیشن مهم ده، د مریض تعلیم پوهول چې ته ګوره د شکر ناروغي لري، شکر ناروغي دا رقم ته توانون لري، د هغې دا رقم تداوي ده، ته باید دا رقم ته خوراک وکړي، ته باید دا رقم څښاک وکړي، دا باید دا رقم ته استعمال وکړي. دا نه د ایجوکیشن یعنی پوهه باید ورکړل شي چې شکر ناروغي دا رقم ته یو ناروغي ده. د هغه ترڅنګ دویمه خبر دا ده چې دی که چېرته اوورویټ و یا اوبیز و یا چاغ و دا باید وزن کنټرول کړي. دا دویمه مهمه نقطه ده چې باید دغه وکړي، دا په ښه کنټرول کې له موږ سره کومک کوي. درېیمه خبر دا ده چې باید خوراکونه منظم وکړي.
د یعنی پرهیز ډیر رول کې لري. که چېرته دوی پرهیز یعنی منظم خوراک ته متوجه نسی نو دا راتلونکي خطرناک طرف ته ځي. څلورمه خبر دا ده چې په څلورمه لاین کې موږ دوايي توصیه کوو. دوايي بیا ګورو، کس ته ګورو، دغه نور ناروغي ته ګورو، عمر ته ګورو، شکر لیول ته ګورو. دغه په اساس باندې موږ ورته دوايي انتخابو. بل خبر دا که چېرته ټایپ 1 ډیابټس دغه لپاره بیا موږ ډایرکټ انسولین انتخابو، نور څه ضرورت نه لري چې موږ وایو چې دې ته دوايانې ورکو، په دوايانې کنټرول کو، دوايي هیڅ افیکټ بیا په دې کې نشي کولای. که چېرته شکر په سم ډول سره کنټرول نسه ځینې مشکلات ورکوي چې دغه شته باید موږ او تاسو او عام خلکو ډیر پام سي. مشکلات څه دي؟ اوله خبره څه ده، د نورو مشکلات ترڅنګ افتالمفاتي ورته وایي یا ریټینوپاتي ورته وایي، د سترګو کې مشکل ورکوي. هغه ممکن نظر له لاسه ورکي یا نظر کمزوري سي چې دا هم یو خطرناک موډ ده، راتلونکي بده غلري بده عواقب لري. دغه ترڅنګ دویمه څه ده نیوروپاتي ده. نیوروپاتي په مثال دې ته ویل کېږي چې مثال په ډول باندې وتلي اعصاب چې دي له سنټر نه وتلي اعصاب پیریفرال نرف ورته وایي، په هغه کې تخریب رامنځته کېږي. کله چې په هغه کې تخریب رامنځته شي نو نښې نښانې دا د سوزش به رامنځته کېږي، دردونه به رامنځته کېږي. د وخت په تېرېدو سره دا دردونه له منځه ځي، هیڅ هم له منځه ځي. دلته که بل وخت لپاره دی په میخ باندې لګېږي، دی سوځي، دی په ځان نه پوهېږي، دغه زخم ځکه بیا وروسته جوړېږي هم نه، د نه جوړېدو په صورت کې مجبور دي چې امپوټیشن وسي، یعنی هغه ساحه کټ کی. یو ډاکټر ته کله بیا په داسې یو حالات کې څوک راسي مجبور دي چې کټ کی، کټ نه کې دغه نیکروز ټیشوز کوم دي دا نورم پرمختګ کوي. مثال په ډول باندې یو سړی د پښې ګوته یې خوږ شوی ده او دغه کوم نرف سدا هغه به حصہ شوی ده، ځکه چې د ګوته خو کړي و د په دې نه ته پوه شوی چې ما ځان خو کړی کنه، وروسته چې ګوري د دې په خغه جوړه شوی ده، مګر دلته بلډ سپلای خرابېږي. کله چې بلډ سپلای یې غذاهي ته خراب سه، نیوټرینز کومه غذا د هغه نه رسیږي. وجود هر برخه غذا ته ضرورت لري، نو غذا غذاهي ته نه رسیږي. کله چې موږ ورته انټي بیوټیک ورکو یا نور دوايانې ورکو، هغه ما غذاهي ته نه رسیږي. که ونه رسیدل هغه صحه هیڅ کله موږ نسو کنټرولولی، زموږ له کنټرول نه ووتله. د دې لپاره چې موږ ته نور تخریب رامنځته کړي، ښه خبره دا ده چې باید صحه کټ سي. دا دویم کمپلیکیشن. درېیمه خبر دا ده چې ایمای رامنځته کوي. ایمای یعنی د زړه حمله رامنځته کوي، ځکه هغه ته کورونري آرټري ورته ویل کېږي، په هغه باندې تاثیر کوي. کله چې تاثیر وکړي بندښت رامنځته کېږي چې دا بیا د زړه د حملې سبب کېږي. څلورمه خبر دا ده چې نیفروپاتي رامنځته کوي. نیفروپاتي چې دا په نفرون کې مسله رامنځته کوي. کله چې په نفرون کې مسله رامنځته شوله، دا ورځ په ورځ دا مسله ورانېږي، CKD یعنی کرونیک کډنی ډیزیز طرف ته ځي، ناروغ ډیالیز ته مجبورېږي، بالاخره ژوند له لاسه ورکوي. که په ټیم سره کنټرول کوي ژوند له لاسه ورکوي. یو خطرناک کمپلیکیشن ده. ځینې وختونه سټروک ورکوي، دماغ کې حمله ورکوي، هغه سری خطرناک موډونه دي. نو د دې لپاره باید موږ په خپل شکر باندې ډېر احتیاط وکړو تر څو کنټرول وساتو. بیا ځینې وختونه موږ ناروغانو ته دوايانې ورکړي دي، انسولین مو ورکړي دي، دوی په صحیح دقیق ډول سره پرهیز کوي، ورزش کوي. دوی څنګه په ځان پوه چې ما شکر لیول کنټرول کړی ده، لمانه لوړ پاتې شوی ده یا مانه ټیټ شوی ده. لکه څنګه چې جګوالی خطرناک ده، سو چنده ټیټوالی هم خطرناک ده. شکر باید نارمل اندازې څخه ټیټ هم نسی. ټیټوالی بیا د هایپوګلایسیمیا په نوم سره یادېږي. هایپوګلایسیمیا خپل څو نښې لري. که چیرته ناروغ له دا رقم نښو سره مخامخ شو، د شکر ناروغ باید دی ډایرکټ خواږه شیان وخوري، چاکلیټ باید وخوري، نور خواږه څه وي هغه باید وخوري. لکه هغه کومې نښې دي؟ اوله نښه دا ده چې د ده وجود کمزوری کېږي، دویم وږی کېږي، دریم د زړه ضربانې زیاتېږي، څلورم ټریمر یعنی رګدېدای زیاتېږي، پنځم خولې کېږي. که چېرته تر خولو پورې راورسېده او دی کنټرول نسه، ځینې وختونه په دې وخت کې شپږمه خبردار راځي چې بلډ ویژن خرابېږي، لید او دیدې خرابېږي. نه لید کولی شي، هغه نسي کولی، څوک نسي مشخصولی، تیارې په سترګو باندې راځي. وروستنۍ خبره چې دا هغه کوما ده، هایپوګلایسیمیک کوما. دا ډیره خطرناکه ده. که چېرته زر غسوه ریکور سوه خطرخه کني دا ناروغ مرګونی حالات ته بیایي. لکه څنګه چې د ډیابیټ هایپرګلایسیمیا خطرناکه ده، دغه سي هایپوګلایسیمیا هم خرابه ده. هر کله چې څوک په دې پوه شول چې دماغ ګلوکوز ټیټ راغلل، دغه نښې ښکاره سوې، دوی باید سمدستي یو څه وخوري.
په خاص ډول خواږه شیان کوي نه خوړل د دوی لپاره ډیر خطرناک ده. په اولنیو حالاتونو کې ک نور ورګانونو ته ګلوکوز لیول کم سول گزاره کوي، مګر که چیرته دماغ ته ګلوکوز لیول کم سول هیڅ گزاره نه کوي. دماغ هیڅ نه مری بغیر له ګلوکوز نه، هیڅ وختونه نور نه لري بغیر له ګلوکوز نه، تر څو پرې هغه ته انرژي جوړ شي. یو بل پښتنه د خلکو ته ډیره پیدا کیږي چې د شکر ناروغان باید روزه ونیسي او کوي نه نیسي. چې دا ډیره مهمه خبره ده. ما مخکې ونیسي په دې اړه ډیر خوندور کتابونه لیکل شوي دي لکه کرن، ډیویډسن، هاریسن، سیسل، دغه نور کتابونه ډیر دي. خو بیا په دې لپاره چې موږ دا فیصله وکړو چې آیا د شکر ناروغ د شکر ناروغ باید روزه ونیسي او کومې باید ونه نیسي. په دې اړه ډیر ښایسته کتاب ډیابیټ ان رمضان په نوم یو کتاب د ډیر خوندور تفصیل معلومات پور کړی دي. خو زه به یو څو مثالونه ورکم چې کوم خلک باید روزه ونه نیسي. هم دا ساينس خو درې دا هم علما په دې کې اشتراک لري چې دا خبره په شریکه سره کړې ده. اول هغه خلک باید روزه ونه نیسي کوم چې د رمضان د میاشتې څخه 3 میاشتې مخکې هایپوګلایسیمیا تیر کړی وي، یعنی د ګلوکوز لیول ټیټ شوی وي ډیر. په دې کې هغه نښې ښکاري شوي لکه مخکې مې خو د زړه رګدیدا، وجود رګدیدا، د زړه ضربان زیاتوالی، د وجود رګدیدا، خولې کېدل او لوږه، دا شیان چې وجود ولرل او د شکر ټیټ شوی و، دا خلک د روزې نیولو هغه نه لري، باید روژه ونه نیسي. دویم هغه خلک کوم چې بار هایپوګلایسیمیا کېږي، هغه خدای دې وکړي یوه میاشت مخکې داسې بار هایپوګلایسیمیا پیدا شوي وي د روژې نه مخکې، او خدای دې وکړي 5 میاشتې مخکې بار خو 3 میاشتې شرط ده کله یې نه را په دې خوا بار هایپوګلایسیمیا واوسېده، دا خلک د روژې نیولو حق نه لري چې روژه ونیسي، دوی باید کفاره ورکړي. دریم هغه ناروغان چې دوی د شکر د کنټرول په ضعیف ډول کنټرول کړی ده، یعنی دوی چیرته ګلوکوز چې کې د دې ګلوکوز 300-400 په دغه لیول کې چلیږي، نو دا ډیر ضعیف موډ کنټرول ده، د روزي نیولو حق نه لري. دوی باید ډیابیټ یعنی شکر کنټرول کړي، که کنټرول نه کړي انسان ډیر تهدیدوي ده. لکه مخکې مې چې د بد عواقب وښودل که چیرته یو چا شکر ډیر لوړ اوسېږي، هغه نورې هغه مې چې وښودل په زړه باندې تاثیر کوي، په دماغ یې تاثیر کوي، په سترګو یې تاثیر کوي، په ګردو یې تاثیر کوي، په وتلو اعصابو یې تاثیر کوي. ځینې کتابونو کې نور مسایل هم زیات تشریح شوي دي، خو یې هغومره وضاحت ورکړو خلکو ته تشویش او وسواس پیدا کېږي. څلورم هغه خلک هم روزه نشي نیولی کله چې 3 میاشتې مخکې له رمضان څخه دوی ډیکې ته تللي، ډیابیټک کیټو اسیدوسس ته تللي. ډیابیټک کیټو اسیدوسس دې ته ویل کېږي کله چې د شکر لیول زیات واوسېږي د هغه نه کیټون ازادېږي. کیټون خپله یو ټوکسیکه ماده ده چې وجود ډېر تخریبوي، د ټول وجود د ضرر سبب کېږي او انسان مرګوني حالات ته بیایي. پنځم هغه خلک چې دوی انسولین استعمالوي، که چېرته څوک انسولین استعمالوي بیا په ځینو کتابونو کې ورته اشاره شوې چې هغه لانګ اکټینګ کوم انسولین استعمالېږي په هغو کې کولی شي. خو یعنې ښه خبره دا ده چې هر څوک انسولین استعمالوي هغه باید روژه ونه نیسي، ځکه انسولین چې دی هایپوګلایسیمیا رامنځته کوي، هغه ډیره خطرناکه هایپوګلایسیمیا ده. یعنی که چیرته یو چا کې د هایپوګلایسیمیا نښې ښکاره شولې، دو تر 10 یا نیم ساعت پورې خوراک ونه کړ، نو هغه ډیر بد عواقب لري په راتلونکي کې. ښه خبره دا ده چې هر وخت لپاره له هایپوګلایسیمیا سره یو ناروغ مخامخ په هغه ساعت باید یو څه وخوري. د دې لپاره په هغه ټیم کې روژه نه ده مهمه، ځکه چې د صحت مهم ده، ځکه کتابونه ورته ویلي دي چې دی باید روژه وخوري، کني دی مرګوني حالات ته بیایي. بل خبر شپږمه دا مهمه ده چې هغه کسان چې د شکر هم لري، هغه ترڅنګ اکیوټ ایلنس لري. اکیوټ ایلنس معنی دا چې یو حاده ناروغي بل ورسره لري. مثال په ډول باندې سی او پی ډي یو تنفسي ناروغي ده، د یو چا زړه تنګېږي، نشي کولی زیات مزل وکړي، چې دا په زیات عمرونو کې هم ډېر پیدا کېږي، 40 کالونه پورته خلکو کې ډېره پیدا کېږي. ده که چېرته ډیابیټ یو څوک ولري، د هغه ترڅنګ اکیوټ ایلنس ولري، دا خلک روژه باید ونه نیسي، ځکه د دوی خپل ناروغي باید کنټرول کړي. هغه مندې چې دوی پریګننسي لري، یعنی پریګننټ دي، یعنی حمل لري لري او دوی په شکر اخته دي، دوی باید روژه ونه نیسي. دوی ته د روژې نیولو جواز نشته چې په داسې حال کې روژه ونیسي، ځکه چې دا اول خو پریګننسي خپله ځینې ریسک فیکټرونه چې موږ وویل که نه چې د انسولینو ریزسټانس زیاتوي، لکه پلاسنټا او دغه ترڅنګ استروجن او پروجسترون هورمونونه، یو خو هغه وجود لري، دویم مورکۍ خپله شکر لري. که چېرته دا دواړه سره یو ځای شي نو د مورکۍ لپاره ډېر خطرناک تمامېږي. په دې هغه کې
دوه خطرناک خبرې نورې په دې هغه کې راځي چې چیرته مورکۍ په د حمل په دوران کې خپل شکر کنټرول نه کړي دوه مشکل سره مخ کیږي. اول مشکل دا چې د دې ماشوم به د نارمال حد څخه زیات وزن ولري. نارمال وزن له ځینې کتابونو کې 2 نه تر 4.5 پورې ځینې تر 2.5 نه تر 5 پورې راخېستې دي خو د مورکۍ د ماشوم وزن بل 5 پورته ووسیږي یا له 4.5 نه پورته ووسیږي چې دا د مورکۍ لپاره ډېر خطرناک تمامېږي د ولادت په دوران کې. او ځینې کتابونه بیا ویلي دي چې مخکې له ولادت نه 4 یا 8 هفتې مخکې یعنی چې ماشوم په ګېډه کې وي ممکن ماشوم ژوند له لاسه ورکړي. دلته ډېری خبرې کېدي چې وضاحت ورکول هغه تمامېږي. که چېرته ماشوم پیدا هم څه اول خبره داسې د مورکۍ لپاره دغه دومره وزن ساتل خطرناک تمامېږي. دویم داسې ماشوم لپاره ډېر خطرناک ده. کله چې ماشوم پیدا څه ماشوم به باید 4 ساعته په روغتون کې وساتل شي. 4 ساعته د ګلوکوز باید وکتل شي چې د ګلوکوز لیول په کوم هغه کې ده. هغه مند شکر ناروغي لري او دوی ماشومان راوړي ډېری ژوند له لاسه ورکړي. علت څه شي ده خلکو نه دا مسله هغه د علت څه د ماشوم ژوند له لاسه ورکړي. د ګلوکوز لیول تغییر خوړلای ده. انسولین سي دي د پلاسنټا نه تیریږي چې د هغه ته هایپوګلایسیمیا کې ماشوم په د مور په رحم کې مګر ګلوکوز تیریږي. کله چې ګلوکوز تیریږي هلته د انسولین پانکراس په کار باندې راولي. دلته چې کله ماشوم پیدا سه دغه ماشوم دلته اوس پانکراس کار کوي د انسولین لیول است ګلوکوز نسته ورته غذا نه داخستي او شدي نه دی رودلې ګلوکوز نه دی ورکړي ماشوم ما مخکې ورسې هایپوګلایسیمیا مرګونه حالات ده څنګه چې د لویانو لپاره مرګونه حالات وو دغه چې د ماشوم لپاره مرګونه حالات ده. دا ماشوم ژوند له لاسه ورکوي. د دې لپاره باید 4 ساعته ماشوم باید په روغتون کې اوسي. د دې صحت باید مکمل کنټرول سره یې غوښتل باید رخصت شي. دا د مورکۍ لپاره غوسي مورکۍ باید هغه مند سي دوی حمل هم لري شکر هم لري دوی باید روزي وخوري. د خپل ناروغي باید کنټرول کې په دې وخت کې. بل هغه خلک چې دی ډیالیسیس کوي. ډیالیسیس د ته ول کېږي چې ګردې فلټر ته ویل کېږي. یو ماشين ته بستکی کې تر څو پرې د دوی ګردې فلټر کې د دې ګردې نس کولای چې وینه فلټر کې او هغه ضرورتونه چې وجود لري پرای کی. د دې لپاره یو فلټر د ضرورت څخه د ډیالیز ویل کېږي. هغه ناروغان چې د ډیالیز کوي دوی ته روزه معاف ته روزه باید وننسي. او د دې ترڅنګ هغه ناروغان چې د دوی HbA1c موږ په د شکر په معایناتو کې یو ډول معاینات لرو HbA1c ورته وایي. کچېرته د HbA1c لیول لسنه پورته ووسیده دا خلک د روزي نیولو هغه نه لري باید روزه وننسي. د دې کچېرته د دې نه پورته ځي هغه کوم کمپلیکیشنونه یو هغه رامنځته کوي. سترګو کې مشکل پیدا کوي دماغ کې مشکل پیدا کوي ګرده کې مشکل پیدا کوي زړه کې مشکل پیدا کوي په وتلو اطرافي اعصابو کې مشکل پیدا کوي. د دې لپاره موږ وایو چې هغه خلک چې HbA1c لیول لسنه پورته ووسیده دوی باید روزه وننسي تر څو پرې د دوی ژوند سلامت ووسیږي. بل هغه خلک چې دوی شکر لري مګر شکر کنټرول هم ده خدای یوازې مسافر ده. په مسافرۍ کې هم د دې لپاره روزه معاف ده. او دغه ترڅنګ کله چې د یوازې وسیږي مثال په ډول باندې یو تاک کې د وسیږي ګوخه پاتې ده او د دې شکر لیول کنټرول هم ده. د دې لپاره د روزي خوراک جواز لري باید روزه وخوري. دا خلک باید خامخا هغه وکړي. بل هغه خلک موږ په ډیابیټ ټایپ 2 ناروغانو کې ډېری دوايانې ورکو. مریض ته په کتو سره مختلف ډوله دوايانې ورکو خو هغه دوايانې چې هغه د سلفونایل یوریا لري هغه باید روزه وننسي ځکه دی غو خپل په ګلوکوز باندې تاثیر زیاته ګلوکوز ډیر کوي د انسولین اکټیویټي زیاته وي نو الټا ګلوکوز کمیږي ګلوکوز کم خپل هایپوګلایسیمیا ده دا بیرته بیا مرګونی حالات ته سره بیاي. د دې لوجه نه باید ډیابیټ ټایپ 2 ډیابیټ پیشنټس کوم دي د سي سلفونایل یوریا استعمالوي دوی باید روزه وننسي. او هغه خلک چې د عمرونه لوړ دي خلک چې عمرونه لوړ دي یعنی شپته اویا اتیا کله عمر لري او دوی شکر په ناروغي باندې اخته دي دوی باید هم روزه وننسي. یو رقم خلک یوازې روزه نیولای شي چې شکر ناروغي لري
کوم خلک دي چې هغه باید روژه ونیسي هغه دغه دي سمیټفورمین یو رقم دوايانې دي چې هغه خوري او دغه ترڅنګ ټي زد ډي دوايانې خوري دا دوه دوايانې چې خوري او د دوی شکر په دې شرط شکر کنټرول وي دوی کولای شي روژه ونیسي نور دغه نور کوم ناروغان چې دي هغه نشي کولای شي روژه ونیسي دغه د شکر په اړه لاندې معلومات خدای دې وکړي مفید تمام شوی اوسي